دوستانو بیا اخره راغلاست یاره دی وکړي چې روغ جوړ سننه زموږ ویډیو د واتساپ باره کې یو څو پوښتنې دوستانو کړې وي او زه ورسره اضافه کوم دا 15 داسې تخنیکي کارونه واتساپ کې درته دوستانو چې انشاءالله ستاسو به ډېر خوښ راشي. نمبر اول دوستانو که تاسو وینئ په دې سر کې هر یو مختلف هغه راځي مثلا چټ دی سټارټ اوس دی او کال دی. دلته که تاسو لاړ شئ مثلا نمبر اول که تاسو راشئ دې ته دې کې تاسو کولی شئ عکس والی کولی شئ یو شی دوستانو سره لکه سټوري کې شیر کړئ مثلا لکه فیسبوک کې تاسو سټوري شیر کوئ له دې نه هم کولی شئ تاسو شیر کړئ او کولی شئ د دې رنګ چینج کړئ دوستانو هر کوم رنګ چې وغواړئ مختلف رنګونه شته پکې دې نه کولی شئ رنګ چینج کړئ دې نه کولی شئ یو شی ولیکئ دې نه کولی شئ ایموجي یو شی انتخاب کړئ مثلا په دې شکل او کولی شئ یو شی ورسره اضافه هم لیکي دوستانو ما لاس ورته سره چپ کړه سلام سمه دی کولی شئ مختلف رنګ ورته هغه کوئ کولی شئ خپل سټوري کې شیر کړئ دلته که تاسو اوس وینئ ما سټوري او دلته نورو دوستانو سټوریان هم تاسو ته راځي دا نمبر اول او دوستانو اوس راځو نمبر دوم که تاسو چېرته مثلا د یو چا نمبر نوی سیف کړئ هغه دلته تاسو ته په واتساپ کې نه راځي نو کله کوم ځای کولی شئ تاسو د هغه واتساپ نمبر پیدا کړئ تاسو به راشئ کال ته دلته تاسو وینئ تاسو چاته کال کړی یم خبرې کړي هغه ټول ته موجود وي په دغه کونج کې که تاسو وینئ دلته دې جملې که تاسو کلیک وکړئ کوم نمبر چې تاسو نوی سیو کړی هغه دلته تاسو ته ښیي چې هغه کس واتساپ لري که نه لري مثلا دې کې هغه ټول هغه نمبر یې هر څه راځي نو تاسو کولی شئ دې چې هغه کس نمبر انتخاب کړئ او ډایرکټ ورسره مسیج وکړئ دا و نمبر دوم دوستانو اوس راځو نمبر دریم ته دوستانو که تاسو غواړئ ګروپ جوړ کړئ دلته به راشئ نیو ګروپ او کولی شئ دوستان انتخاب کړئ څومره دوستان چې غواړئ انتخاب کړئ کولی شئ انتخاب کړئ او یو نوی ګروپ جوړ کړئ په دې شکل تاسو کولی شئ کسانو ته اضافه کړئ هر رقم په ډېر اسانه طریقه او په ډېر راحته زر ګروپ جوړیږي یو کس دوه کسه درې کسه څومره شی تاسو وغواړئ دې باندې به کلیک وکړئ کولی شئ د نوم ورته انتخاب کړئ دا رقم کولی شئ تاسو یو ګروپ انتخاب کړئ کولی شئ بیرته ختم کړئ دې شکل باندې کولی شئ ختم کړئ او یا ډیلیټ کړئ اوس راځو نمبر څلورم ته دوستانو که تاسو غواړئ چیرته مثلا یو کس د سکرین په صفحه باندې راوړئ مثال په طور تاسو ته ډېر مهم یا همېشه هغه سره چټ کوئ یا مثلا دلته تاسو ته په سکرین راشي نو کله که تاسو واتساپ ته لاړ شئ د کس وال به کولاو کړئ دلته به رایټ ووایئ لاندې دې چې به مور ووایئ مور چې دلته راځي ایډ شارټ کټ هم چې ووایئ یا به دا ایډ ووایئ ایډ هم چې ووایئ تاسو به راوځئ دې ځای نه دلته که تاسو وینئ واتساپ بار راوته تاسو کولی شئ دې نه ډایرکټ چټ سره وکړئ مثال یو غوډي واتساپ ګروپ راځي مثال هغه دلته راځي یو دی کس ډایرکټ د مونږه چټ درته راوړي تاسو ته مسیج راسي هر څه راسي دلته تاسو ته ښکارېږي دا و نمبر څلورم دوستانو اوس راځو دوستانو نمبر پنځم ته چې دا ډېر مهم دی که چېرته تاسو وغواړئ مثال په طور خپل واتساپ او کمپیوټر کې کولاو کړئ نو تاسو څه طریقه کولی شئ کمپیوټر کې کولاو کړئ دې ته به راشئ دوستانو دلته چې راغلی دلته واتساپ ویب لیکلی دی د واتساپ ویب باندې چې کلیک وکړئ مثلا دا رقم یو هغه تاسو ته راځي که تاسو وینئ دې رقم زه اوس لپټاپ راوړم که دلته تاسو ګورئ دوستانو مثلا دا زما د کمپیوټر صفحه دی او زه اوس تاسو ته ښیم چې په څه طریقه کولی شئ واتساپ ویب دې کې کولاو کړئ واتساپ به تاسو را ډاونلوډ کړئ که چېرته مو ډاونلوډ کړی نه یا نه پوهېږئ طریقه باندې نو لاندې کمنټ کې ولیکئ انشاءالله زه به طریقه درته وښیم دا رقم راځي تاسو ته یو کوډ راځي دا رقم دې کوډ ته چې کله داسې هغه ونیسئ موبایل تاسو که وینئ زما واتساپ هلته ډایرکټ کولاو شو نو دوستانو په دې طریقه تاسو کولی شئ په واتساپ کې په کمپیوټر کې خپل واتساپ کولاو کړئ او استفاده کوئ
که چېرته په کومه طریقه نه پوهېږئ لاندې کمنټ کې ولیکئ انشاءالله که وخت شو زه به بیا درته یو ویډیو جوړه کړم بس همدومره دوستانو الله دې وکړي چې ویډیو خوښ شوي که خوښ شوي حتما زموږ ویډیو لایک سره شیر کړئ تر بلې ویډیو هم خلاص پارم